د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیکمرغه لوی اختر مبارک شه. قدرمن اوریدونکو د ترافیکي لارښوونې خپرونه د خپرونې د وړاندې کېدو لپاره زه حمدالله همدرد ستاسو درنه خدمت حاضر شوم. په خپرونه کې د هلمند د ترافیکو مدیر مولوي نعمت الله غا صاحب سره مېلمه دی. مدیر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مننه خیر او سیستاس څخه هم ډیره مننه کوم چې د زموږ ډاکټر ولس پرې رسوي. الله پاک دې خیر درکړي. مننه مدیر صاحب. په بلدي وکړو دا چې د اختر شپې ورځې دي ستاسو تدابیر څه دي؟ د اختر پر رسیدو سره تاسو ته معلومیږي جناب همدرد صاحب چې هر کال د مسلمانانو د خوشحالي د دوه اخترونه دي. په دې کې عبور او مرور د خلکو د وسایط او د انسانانو دا ډیریږي، نو د شهر نظم کې هم ازدحام راځي. نو د دې لپاره موږ په اختر کې هغه خپل د تدابیر ټینګو محکموي زیاتوي. نو د اختر پر رسیدو سره مو وس د حادثاتو د کمښت په خاطر باندې و ټول شهراو ته او عمومي غټي شهراوي دي کډر ولسوالۍ پرې دي پر هغه باندې مو سیاري غزمي زموږ د پرونه څخه شروع شوی دي دوام لري ترڅو هغه متخلفین چې تخلف کوي سبب د حادثاتو او ټکرو جوړیږي هغه د مخنیوي لپاره په خدمت باندې مجاهدین مصروف شوي دي. همدا رقم په شهر کې موټر پرسونل په کار اچولې دي چې د خلک راځي د اختر په مناسبت باندې خپل یو اکمالات د شهر څخه کوي د غو د تنظیم په بش کې خدمات عرضه کوي. بله، یعنې په دغه شپو کې د نور شپو په پرتله رش او ګڼه زیاته وي. طبیعي خبره ده چې نظم او ډیسپلین ته اړتیا شته. په دې برخه کې ستاسو سره د نورو ادارو همکاري څنګه ده؟ الحمدلله زموږ سره همیشه د امنیه قومندانۍ اړوند د حوزو د مجاهدینو د شهرا د مجاهدینو د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مربوط مجاهدین ټول زموږ سره همکار دي. خصوصا د اختر په شپو کې بیا سره کاملا همکار دي که پر شهرا و دي که په حوزو کې دي. په کوم ځای کې چې څوک تخلف کوي دوی زموږ سره کاملا د تخلف په مخنیوي کې همکار دي. بله مدیر صاحب داسې ویل کېږي چې په دغه ورځ کې په لوی لاس خلک غواړي چې ترافیکي نظم خراب کړي. مثلا پر سړکانو باندې په لوړ سرعت سره چلونې کوي او د ترڅنګ د موټرسایکل پایې په ډمبر پسې یا په عمومي لارو کې پر روډ باندې کشوي. په دې برخه کې ستاسو اقدامات څه دي؟ په دا بخش کې مو خو لومړی و ټول هلمندوالو خپل ولس ته مدا پیغام دی چې خپل دغه د کورنۍ غړو ته ورونو ته ورېرونو ته اولادونو ته دا توصیه وکړي چې په قرار باندې په احتیاط باندې چې تر کومه ځای پرې ځي ولاړ شي ترڅو د دې د اختر هم سبب د دغه غم او تکلیفونه چې بیا هغه ته حادثه پیښه شوي او ټکر پیښ شوی. نو په دې باب باندې که څوک تخلف کوي نو بیا د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د ترافیک پولیس مدیریت د متخلفینو مخه نیسي، وسایط توقیفوي او هغه عاملین او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوي. ان د سپیش په تیر اخترو کې تاسو تجربه لري چې بنظمي رامنځته کړو؟ دا طبيعي خبره ده چې د اخترو په شپه ورځو کې ټول ځوانان راوځي خپل د مصروفیاتو د کارو څخه راوځي یا د میلې د پاره یا د اختر د منځلو د پاره. نو طبعا د نور وخت په پرتله باندې د څه تخلفات زیاتیږي د عادي وخت په پرتله باندې زیاتی. خو ان شاء الله ترافیک پولیس مجاهدین ټول مجاهدین د دې لپاره پر آمادګي لري خپل تر وسه پورې چاته اجازه نه ورکړي چې د ترافیکي قوانین نقض کړي. که چا نقض کړل هغه ته به خپل د اصول مطابق سزا ورکول کیږي. د ترافیکي خنډو د مخنیوي په برخه کې تاسو کمپاین در سره کړی وو. که په دې اړه راته ووایاست چې کوم ترافیکي خنډونه چې په ښار کې وو هغه څومره له منځه تللي؟ د ترافیکي خنډو نه چې په کومو لارو کې مثلا د ډبرې پرتې وي یا جلتې ولاړې وي تاسو مشاهده کولای شئ یا مشاهده کړئ. لومړی د ولایت مقام مخته چې کوم دغه موانع وه
خپل د والي صاحب په هدایت باندې لري کړل شو. نو ان شاء الله اوس موږ په ښار کې داسې څه ځایونه نه لرو چې هغه د ترافیکي عبور و مرور د پاره د خنډ سبب وګرځي. بله مثلا ځینې جمپونه و چې پر عمومي لارو باندې جوړ شوي وو، تاسو اوس هغه جمپونه له منځه وړي دي؟ ټول هغه جمپونه چې هغه په غیر معیاري شکل باندې خود سرانه د خلکو د خوا څخه یا مثلا د کانکریټ جمپونه اچول شوي وو چې هغه سبب د سړک د خرابېدو هم وو، هغه مو ټول لرې کړي دي. اوس هغه کم معیاري جمپونه چې موږ ته د مرکز د خوا څخه راستول شوي وو پر هغه ځایو چې د مکاتبو مخان دي یا د حکومتي اداراتو یا د مدارسو یا د جامع مساجدو په هغه ځای کې موږ هغه معیاري جمپونه نصب کړي دي چې نه د سړک د خرابۍ سبب ګرځي هم د سرعت کنټرول لپاره کافي کار کوي. بله یعنې دغه جمپونه چې تاسو اوس نصب کړي دي دا پلاستیکي دي که اوسپنیز دي؟ دا جمپونه پلاستیکي جمپونه دي، با کیفیت جمپونه دي چې بیا په سړک کې نټو بولټ کیږي، یعنی دا د ډیر وخت لپاره کار کوي. داسې نه دي چې دغه سي پر سړک باندې پراته دي بیا په لږ وخت کې خراب شي. وسایتو ته هم تاوان نه کوي چې مثلا موټر ور باندې اوړي هغه موټر ته ضرر پیښ کی او د کنټرول لپاره د سرعت د کنټرول لپاره کافي کار کوي. بله د هلمند سیند پر پله باندې اکثره وخت راشي مدیر صاحب، خاص توګه د اختر په ورځو کې ډیر زیات راشي وي. د هلمند د سیند د پاسه یو دغه زوړ پل دی پخوانی او یو هغه د باباجي، هغه بل خو په قرارداد ورکول شوی دی، کار ور باندې شروع دی، تکمیل شوی نه دی. بله دا پل د جناب همدرد صاحب ته معلومیږي چې لاندې د مرجع ولسوالي، نادعلي ولسوالي، د ناوې ولسوالي، ګرمسیل ولسوالي، خانشین ولسوالي، دیشو ولسوالي او د بارمچي ولسوالي او په ضمن کې د شار درېمه حوزه، څلورمه حوزه او لسمه حوزه. د دې ټول نفوس او د خلکو ربط آمد پر دا پل دی او دا زموږ تاسې زراعتي ولسوالي دي چې تر ډیره پورې هغه زراعتي شان بازار ته راځي، د سبزي مارکیټ پر هغه غاړه دی او مثلا د پراړه یو غټه منډي ده په بولان کې ده، د پنبو پاپریکي دي، ټول هلته دي. نو دلته دغه عبور مرور ډیر دي، خو الحمدلله دا موږ تاسو ته ویلی شو چې په دې 4 میاشت کې دا پل د 10 دقیقې دپاره هم نه دی بند شوی. که کله کله بند سي هغه چې د پله د پاسه وسایط خراب سي یا موټر یا زرنج یا موټرسایکل بیا چې هغه د دا پله څخه انتقالیږي یو سر بل سر ته په دا وخت کې کنو 10 دقیقې تېرېدلې که 15 دقیقې پل بند سي، نور ازدحام ستا رش ستا، خو پل بند شوی نه دی ځکه هغه ته موږ مسلکي ترافیک تقریبا 8 کسان او د مجاهدینو په شمول 12 کسان موږ ورکړي دي د دغه پله دپاره، ځکه دا پل ډیر مهم دی. ځکه دا پل باندې بند سي نو دا ټول ولسوالي چې ما تا ته یاد کړل د شهر هم 3 حوزې پکې دي، مریضان ستا او د خلکو کاروباري او اقتصادي دغه دي مشکلات، نو دا بیا د ډیر ستونزې سره مخ کېږي. نو موږ ډیر ورته متوجه یو. بله داسې ویل کېږي چې لوی موټران ته تاسو د شپې د خوا اجازه ورکړې چې پر دې پله باندې تېر شي، په خاص توګه بار وړونکي لوی موټران، نو هغه سیستم اوس هم فعاله دی؟ و د سهار د 8 بجو څخه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې د ورځې په جریان کې و بار وړونکو وسایطو ته هغه چې سبب د لارې د بندښت ګرځي هغه وسایطو ته اجازه نه ورکوو. د ماښام د 8 بیا د سهار تر 8 بجو پورې د دوی ربط آمد دپاره اجازه شته. بله او په ښار کې داسې ویل کېږي چې د اختر په ورځو کې رش زیات شوی دی، مثلا پر سړکانو باندې لاسي کراچي والا بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې برخه کې ستاسو اقدامات څه دي؟ خاص توګه د ریډیو والا چې د سړکونو په منځ کې ولاړ د ریډیو دپاره خو موږ د ښار د تنظیم مدیریت لرو، ښاري نظم د تنظیم مدیریت دی، هغه ملګري ټول په خدمت باندې اخته دي. نو خپل پر ځایو باندې یا مثلا د سړک څخه بغل ته ورته اجازه ورکوو او هغه چې د لارې د بندېدو سبب ګرځي او یا مثلا پر سړک کې په هغه ځایو کې د هغوی د مخنیوي دپاره مجاهدین لاس پکار دي. بله دې دپاره خو یو معلوم ځای به وي د لړۍ والا دپاره که نشته؟ د اختر د توکو د خرڅلاو دپاره خو هغه د شورمانو مخ ته دا یو ځای دی چې د ښاروالۍ د خوا څخه ورته مشخص شوی دی
هر کال هلته سودا کېږي او د عمومي بازار خو نو چې بیا اختر ته 2-3 ورځې پاتې بیا مطلق دا د وسایطو پر مخ باندې بندېږي بیا نو دغه سوداوي چې پکې کېږي د کورو دپاره خلک اکمالات کوي بیا نو هلته مشکل هم نه جوړي په دا 2-3 ورځو کې ورته اجازه ورکوو. بله تاسو ویل کېږي چې د اختر په ورځ کې ترافیکي پیښې د پخوا په پرتله کمې شوي دي علت یې څه بولي مدرس؟ علت خو یې دا دی چې الحمدلله ثم الحمدلله په تیر کشنی اختر کې موږ د اختر په مکمل میاشت کې موږ پیښې ترافیکي ډېرې کمې وې د شهیدانو تعداد مو کم و د زخمیانو دم نو مجاهدین 4 ساعته مو لاس په کار کړي دي ترافیک پولیس شپه ورځ پر ځان باندې وکړې ده او د امنیه قومندانۍ د مجاهدینو د حوزو د مجاهدینو همکاري هم ده نو دغه نتیجه ورکړې ده پیښې کمې شوي دي د اختر په تېر اختر کې ډېرې کمې وې. بله یعنې په عمومي شاراګانو باندې او یا د ولسوالیو پر عمومي لارو باندې هم ستاسې ګرځنده ټیمونه شته سیاري ګزمې؟ زموږ سیاري ګزمې د ناوې پر ولسوالۍ پورې هم شته د مرجیونه د علي باندې هم شته او د چانجر د بولان د پلکیس تر چانجر پورې پر دې سړک باندې هم شته د نوي باباجي د پله پر نوي سړک باندې هم شته د دورایي څخه تر لشکرګاه پر دې سړک هم شته پر لو عمومي شارع د ګریش څخه تر سنګیلانو پورې هم شته او د ګریش څخه بیا تر دورایي او دوري تر سنګینه پورې پر دې باندې هم شته. دا سیاري ګزمې شروع دي چې څوک تخلف کوي د تخلف د مخنیوي د حادثاتو د کمښت په خاطر باندې مجاهدین 4 ساعته د ترافیک پولیس مجاهدین د امنیه قومندانۍ د مجاهدینو په شمول په خدمت باندې بوخت دي ان شاء الله نتیجه هم ورکړې ده هم نتیجه ورکوي. بله که خدای مکه پر لوی لار باندې ترافیکي پیښه رامنځته کېږي ستاسو لاسرسی ورته سمدستي کېږي؟ و موږ ته 3 پوسته په عمومي شهراو باندې اچولي دي د هغو دپاره موږ ته د وزارت لخوا څخه 3 موټر هم راکول سوه او منظم با تجهیزه کانتینرونه چې برقي سیستم باندې فعال دي هغه هم راته راکول سوه هغه مو ځای پر ځای کړي دي. یو موټر مو د ګریس څخه تر سنګیلانو پورې د شورا په ساحه کې دا پوسټ همیشه 4 ساعته ستا که کوم ځای حادثه کېږي ورته لاسرسی کوي. یو مو د یخچال په ساحه کې دی چې هغه بیا دوري تر سنګینه تر دورایي تر ګریش په دا ساحه کې که کوم ځای پیښه کېږي دی ورته عاجل لاسرسی لري او یو مو د ناری سراج د مکتب په ساحه کې ستا چې تر دورایي پورې او دوري تر لشکرګاه پورې کومه پیښه کېږي ورته لاسرسی لري. نو ان شاء الله د شارع او حادثات خو ډیر کم شوي دي او په نور ساحاتو کې لا د ازدحام دی راشتي طبعا څه حادثات سته او د کنټرول په مخه باندې ترافیک پولیس لاس پکار دي. بله تاسو ترافیکي پیښې مستقیمه چې نه ثبتوي مثلا په کوچني کچه پیښه رامنځته شوي؟ پیښې ټوله ثبتېږي که په کوچني کچه پیښې که په لوړه کچه خو ځینې پیښې داسې چې په هغه کې ځاني زیان نه وي وسایط لږ تخریب شوي هغه عادي پیښې دي. ځینې هغه دي چې په هغه کې ځاني زیان یې څوک زخمي شوی یا شهید شوی هغه خو نو بیا هغه پیښې دي چې د پام وړ پیښې هغه بیا تاسو عدلیه او قضایي ارګانو ته سپارئ. هغه پیښې چې مثلا پکې کې ځاني زیان رسېدلی وي هغه موږ د قضایي ترافیکي دیوان قضا ته معرفي کوو دوسیه بشپړ کوو هغو ته یې سپارو. بله او د ترافیکي نښو په تړاو پر عمومي لارو باندې داسې ترافیکي نښې شته؟ پر عمومي لارې باندې د لشکرګاه څخه تر دورایي پورې پر دې لارې باندې شته او پر عمومي شهرا باندې د دورایي څخه تر ګریشه پورې شته. اخوا ته مو ترافیکي علایمو لوحې راوړي دي ان شاء الله د اختر څخه وروسته به ور باندې نصب کو. بله یعنې دا به په ټوله عمومي شهراو باندې به وي یعنې په 2 کیلومتري کې به داسې پرتې وي دغه نښې؟ دا به پر ټولو شهراو باندې نصبېږي مثلا پر عمومي شهرا به هم نصبېږي او بیا به پر دغه نورو فرعي شهراو باندې چې د ولسوالیو د مرکز تر مابین پر دې باندې به هم نصبېږي. بله د ترافیکي زده کړو په تړاو که وپوښتو چې ډېری خلک اوس مسلکي شوي دي دغه روزنه څومره د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مهمه تمامه شوې؟ پوهاوی خو تر ټولو مهم شی دی. درد صاحب پوهاوی په تړاو باندې موږ د خپل فعالیت دومره تیز کړی دی چې د پخوا په پرتله باندې مو 3 چنده یا 4 چنده د میاشتې موږ اضافه کړی دی. یعنې اوس تېره میاشت کې موږ په مرکز کې او د باباجي په ولسوالۍ کې
په دې کې موږ اوس تقریبا د 3 ورځې مخکې موږ د درسو څخه فارغ کړي دي. موږ کوشش کوو چې د خانشین او د شو ولسوالۍ نه او میش ولسوالۍ ته د پوهې دغه کچه چې موږ د وس موافق موږ ورسو، ځکه دا درس چې وایي هغه بیا ډیر کم کسان چې هغه د حادثات سره مخ کیږي، ځکه هغه زده کړه وکړي په هوای ترلاسه کړي. نو کوشش کوو چې په دې بخش کې زموږ د وس موافق او زموږ د امکاناتو موافق موږ تر اخرنی حد پورې نهایي خپل کوشش کوو چې خلکو سره د خپل خدمات ورسو. بله، یعنی استادان تاسو ولسوالۍ ته مستوي؟ بالکل ټول ولسوالۍ ته موږ خپل استادان د مرکز څخه استو. په کوم ځای کې چې موږ دې ته کورسونه دایره وو هغه ځای ته موږ د مرکز څخه استاد استو، بیا چې د درس فارغ وسوله بیا امتحان جنې اخیستل کیږي چې څوک په امتحان کې کامیاب سو هم هغه ته لیسنس ورکو چې په شرایط د لیسنس برابر وي، عمر یې تر 13 کاله لوړ وي او معیوب نه وي، نو هغه ته بیا لیسنس توزیع کوو. بله، د خلکو شمیر خلکو شکایت دا وي مدیر صاحب چې اکثره وخت کم عمره ماشومان چلونې کوي په ښار کې، خاص توګه پر عمومي لارو باندې، چې دا یو ډول د بې نظمۍ او ترافیکي پیښو ته رامنځته کېدا باعث ګرځي. په دې تړاو ستاسو اقدامات څه دي؟ په دې تړاو باندې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې کم سنه چې سنو سال کم وي دي وسایط چلی د سبب د حادثاتو ګرځي. او غوښتنه مو د دې د کورنۍ د مشرانو څخه دا ده چې خپل بچانو اولادو ورونو ته کم سینو ته وسایط که موټرسایکل وي که موټر وي په لاس ورنکي. کچيري دی سره ارځي کې ترافیک پولیس سره مخ سي دی موږ وسایط توقيفو او بیا ترڅو پرې چې یو کوي تضمین جنیوانه خو چې بیا پاینده کې داسي په لاس باندې وسایل د کوچنیانو او ماشومانو نور کې وسایط په لاس نور کو. بله، د لیزري بتیو په تړاو هم د خلکو شکایت دی چې د شپې پر عمومي لارو باندې خلکو لیزري بتی یا تیز رڼا لرونکي بتی نصب کړي په موټرانو کې، هغه مخنیوي کې تاسو اقدامات کړي؟ تقریبا 80% په هلمند کې لیزري بتی کنټرول شوی دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو، ځکه دا هم سبب د حادثې ګرځي. د شپې د خوا د لیزر بتی ډېر دغه راتلونکي مخامخ چې پر دا باندې راځي دا موټر چلونکي ته زیان اړي، هغه د ټکر سره مخ کوي. او بل مهم شی دا دی چې د چا وسایط هغه شاته د بریک بتی ونه لري او یا شعاع ور باندې نصب کړي نه، دا هم د زیات سخت ټکرو د سبب ګرځي چې رخصي او موټرسایکلونو او ټکټران دغه نه لري، هغه هم اجازه نه ورکو، هغه هم توقيفو. غوښتنه مو د خپل هلمندیانو ورونو څخه دا ده چې خپل د لیزر بتی څخه ډډه وکړي، کې کوم وسایط د شاته خوا د بتی څخه ونه لري هغه ور باندې نصب کړي. مثلا هغه ترافیکي قوانین او اصول چې مثلا پکښ کې 100% موجود وي بیا ورته د فعالیت اجازه ورکو، کنه د فعالیت اجازه نه ورکو. د لوی موټرانو چلونکي چې اکثره وخت تاسو تر څارنې لاندې باید د چک سي کنټرول سي، تاسو داسې کسان لري چې د چلنه وکړي تر څو په نشي توکو اخته نه وي یا مسلکي کسان وي؟ د هغوی په باب باندې زموږ عمومي طرز العمل دا دی چې د هغوی کار څخه کارت صحیح غواړو. که چا کارت صحیح درلودي همیشه موږ دا چکپاینونه پر لوی لارو باندې په هفته کې 2 ځله 3 ځله دي چې د دوی څخه کارت صحیح موږ ګورو. که چا کارت صحیح درلودي نو هغه ته اجازه ورکو، که نه درلودي توصیه ورته کوو چې دا جوړ کړي. او دا نور تیز رفتار موټرانو مسافربري په دې کې چې مثلا تر حد اضافه بار وړي هغوی ته هم اجازه نه ورکوو چې د مسافربري څخه د باربري کار د ټول بکسونه د سبزي شانو د لکه بینډي او رومیانو دا شان پکې انتقالي د اجازه نه ورکوو. او یا مسافر مثلا 40 کسانو ظرفیت لري د انتقال دی 50 پچولي د دې اجازه نه ورکوو. د خلاف اصول د ترافیکو دي چې سبب د حادثات هم ګرځي، نو متخلفین قضایي او عدلي ورګانو ته معرفي کوو. کله چې موټر زی تاسو چکوي پلان زموږ چې پوسټ ټول موټران چکوي، که پر لوی لارې باندې خورځي که د مرکز څخه وځي دا به چکیږي، که اضافه شی وغجن شو کیږي که نو ورته اجازه ورکول کیږي. د سټیکر موټرانو موضوع څومره حل شوی ده؟
سټیکر موټرانو کار شروع دی دا اوس هم روزمره 4 چک پوینټ جریان لري د ټولو هیوادوالو سم غوښتنه ده چې موټر سټیکر سوي هغه د راسي خپل جواز سیرونه دي ترلاسه کړي د نه جواز سیر ترلاسه کولو په صورت کې سټیکر موټران ته د غشت او گذشت اجازه نه ورکوي. بله ان هغه موټران چې په هلمند کې سټیکر سوي هغه افغانستان په هر حصه یعنی هر برخه کې د فعالیت اجازه لري. هغه موټران چې په هلمند سټیکر سوي چې په لیر ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې اجازه لري چې ربط او آمد وکړي. مثلا ځین د موټران د سټیکر سوي او په لیر نه ترلاسه کړي وخت یې تیر سوی دی بل په لیر ترلاسه کوي هغه 3 کاله پیسې به هم تحویلي او هغه باقیات به هم تحویلي د تمدید د وخت به هم تحویلي بیا ورته په لیر جواز سیر ورکول کېږي. او هغه نوي موټران چې سټیکر سوي نه وي د هغو د سرنوشت په اړه به داسې کوم پرېکړه تصمیم نه نیول سوی د هغو په اړه باندې اوس وخت د مخه خبره ده چې زه تا ته یا وایم چې تصمیم نیول سوی دی یا نه دی نیول سوی خو دا به بندیږي کوم وسایط چې د افغانستان لاس خلاف دي دا به بندیږي. دغه د بندو په تړاو باندې څه داسې دغه اقدامات سته ان شاء الله راتلونکي به داسې اقدامات وي. ډېره مننه کوم مدیر صاحب کور مودان چې په خپرونه کې مو برخه سره واخیستل. نو په وروستي کې ستا غوښتنه څه ده چې د اختر شپې ورځې دي ګڼه ګوڼه زیاته ده ازدحام زیات دی له چلوونکو هم غوښتنه څه ده او د عام ښاریانو څخه هم غوښتنه څه ده؟ په وروستیو کې یو ځل بیا پر خپل ګرانو هلمندي ولس باندې غږ کوو چې د اختر پر رسېدو سره د اختر د خوشحالۍ ورځې خدای مکړه سبب د غم او خفګان ونه ګرځي محتاطانه چلاو دي کوي احتیاط دي کوي او د ښار د نظم په مراتبولو کې دي زموږ د ښار د نظم د ملګرو سره همکار واوسي او د سرعت او تیزی او بې ځایه ځغلونې د دې څخه ډډه وکړي تر څو اختر ښه په خوشحالۍ سره سرته ورسېږي. ډېره مننه کوم مدیر صاحب کور مودان خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ الله پاک دې اجر درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د هلمند راډیو قدرمنو اورېدونکو ترافیکي لارښوونې خپرونه همدومره وه چې د هلمند د ترافیک د مدیر صاحب سره مو ترتیب کړې وه. تر بیا مو پر مهربانه الله سپارو.